سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د تابنیل جوړولو په هکله باندې خبرې کوم ځکه چې ډیرو هیوادوالو همدا غوښتنه درلوده چې څه رقم یو صحیح تابنیل جوړ کړو تر څو موږ لیدونکي ولرو. نن په همدې هکله باندې خبرې کوم چې څه رقم موږ کولی شو یو ښه تابنیل جوړ کړو تر څو د لیدونکو توجه ځان ته جلب کړو او خلک راوغواړو چې زموږ ویډیو وګوري. یوه ستونزه چې په ټولو پښتني چینلونو کې شته نو هغه ستونزه همدغه د تابنیل جوړولو ستونزه ده چې دوی صحیح ډول باندې تابنیل نشي جوړولی او شاید په لومړی ځل باندې دا اوسي چې په پښتو ژبه باندې په دې ډول معیاري تابنیلونه ما معرفي کړه په پښتو ژبې دپاره. نو نن په همدې هکله باندې خبرې کوم چې تابنیل سره کم جوړیږي او زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیریږو. که دا ستاسو اولینې ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب کورس حدوداً 25 ویډیوګانې اپلوډ شوي دي هغه وګورئ نو دا ویډیو به هم تاسو ته جالبه شي. چې کله غواړئ په اسانه لاره او ډېر ژر ځان ته یو ښه تابنیل جوړ کړئ نو ستاسو دپاره بهترینه لاره دا ده چې تاسو canva.com ته ولاړ شئ. canva.com یوازینی هغه پلټفارم دی چې تاسو کولی شئ د موبایل له لارې د کمپیوټر له لارې هر ځای په هر مکان کې دغه ټولو امکاناتو ته لاسرسی ولرئ بې له دې چې تاسو یو قوي کمپیوټر ولرئ بې له دې چې تاسو یو قوي موبایل ولرئ تاسو دا ټول کارونه په کانوا کې کولی شئ. نو نن ځو اول کې د کانوا حالات ګورو بیا وروسته بیا ځو پر نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. که تاسو تابنیل ته که غواړئ چې تابنیل په کانوا کې جوړ کړئ نو دلته په سرچ کې ولیکئ چې یوټیوب تابنیل. چې کله تاسو ته تابنیلونه راوړه نو بیا دلته په فلټر باندې کلیک کړئ. فلټر باندې چې مو کله هم کلیک کړه دلته لاندې راسه په دې اخر کې فری کلیک کړئ یعنې چې موږ ته هغه وړیا تابنیلونه وړاندې کړه ځکه چې زیاتره تابنیلونه چې دي هغه په پیسو دي او ډېر پیسې غواړي نو تاسو نسئ کولی چې هغه ځان ته واخلئ. نو د دې لپاره وړیا انتخاب کړئ. وړیا چې کله هم تاسو راځئ داسې په وړیا ډول باندې چې کله غواړئ چې یو ښه تابنیل انتخاب کړئ. ما دلته د مثال په ډول باندې یو تابنیل انتخاب کړی دی. دا تابنیل چې کله هم تاسو انتخاب کړئ نو تابنیل به په لومړي ځل باندې چې ما هغه اخیستی دی دا ډول تابنیل و. زه اوس غواړم چې په دې تابنیل کې څه تغیرات راوړم. تغیرات دا دی د مثال په ډول باندې زه کولی شم چې دا هکس د دې ځای څخه ډیلیټ کړم. هکس فقط پر هکس باندې چې کلیک کړئ د هکس پر ډیلیټ دلته هکس ته کولی شئ ترې ډیلیټ کړئ او که غواړئ چې دا انتقال کړئ دا کولی شئ چې دا نوشتې هم هخوا ته انتقال کړئ. دا نوشتې مثلا دا نوشتې غواړو چې هخوا ته انتقال کړو او ته کولی شئ چې د نوشتو بعض ځایونه بیا مثلا دا په یو برخه یې ته په پښتو واړئ یعنې رنګونه یې واړئ او دلته کولی شئ چې دا هم د دې ځای څخه دا هم دلته راوړئ او دا کارونه چې مو وکړئ تابنیل ته هماده سو خبره دلته راځئ اپلوډ ته راځئ او خپل عکسونه اپلوډوئ. د مثال په ډول باندې زه دغه عکس غواړم اپلوډ کړم. چې کلیک کړئ هغه عکس دلته راځي نو تاسو دا عکس دلته تنظیم کړئ. چې کله مو هم تنظیم کړو بس فقط او فقط د تنظیم وروسته یو څه یې سره غټ کړئ او دلته تاسو کولی شئ چې هغه متن په پښتو ولیکئ په هره ژبه کې چې تاسو غواړئ هغه ولیکئ. بیا چې کله مو هم دا متن انتخاب کړو دلته راتللی شئ ځان ته فونټونه انتخابولی شئ چې په کوم فونټ باندې تاسو زړه غوښتل هماغه فونټ ځان ته انتخاب کړئ. په پښتو ژبه باندې هم ډېر ښه فونټونه شته. اوس دا د فونټ مې واړولو تاسو کولی شئ چې یو ښه فونټ پښتو ته هم انتخاب کړئ. دا چې انتخاب کړو بیا تاسو کولی شئ چې که دا ډول نه اوسي یو بل تابنیل هم ځان ته انتخاب کړئ. بعضې تابنیلونه دي چې کله هم تاسو سرچوئ په بغل ته دا ډول ژړه علامه ده هغه په پیسو دی او بعض ځایونه چې دي د ډالر علامه ده. ډالر علامه چې وه په دې ډالر علامې کې تاسو ته وایي چې بعضې شیان په دې کې په پیسو دي. تاسو کولی شئ دغه عکس اوس په پیسو دی د عکس تاسو ډیلیټ کړئ. چې کله مو هم دا عکس ډیلیټ کړو خپل عکس راوړئ دا چې هو باندې کلیک کړئ عکس راځي. اوس دا به یو عکس ونیسو دلته چې دا عکس پر دې ځای باندې وړ جوړ کړئ او دا به هم یو څه وړوکی کوم چې مزاحمت ونه کړي او عکس لوی او بیا وروسته تاسو کولی شئ په دې ځای کې خپل لیکنې جوړ کړئ. هر رقم لیکنې چې تاسو غواړئ هغه رقم لیکنې وکړئ. دا چې مو وکړه وروسته څه کوئ شیر باندې کلیک کوئ. شیر باندې چې کلیک کړه ډاونلوډ ووایستئ بس هغه تابنیل تاسو ته جوړ دی. تابنیل ډاونلوډ شو په وړیا ډول باندې. نو دا بهترینه او اسانه ترینه لاره ده چې تاسو کولی شئ د داسې څخه کار واخلئ د څه بله څه
د کانوا څخه دا بهترینه لاره ده که تاسو غواړئ هم مګر دلته ما په پښتو باندې هم یو شی لیکلی دی دا څه لیکلی دی بس چې ولیکل سو دلته راسئ شیر باندې ډاونلوډ چې ووهلو خلاص دا هم ډاونلوډ سو مستقیمه ځي ډاونلوډ ځای ته ځي دا چې ډاونلوډ سو تاسو کولی شئ بیا خپل ویډیو کې استعمال کړئ دا لنډترینه او اسانترینه لاره ده بله لاره دا ده چې فوتوشاپ لاره ده که تاسو په خپل کمپیوټر کې فوتوشاپ نه لرئ بیا تاسو کولی شئ فوټوپیا.com ته راسئ د فوټوپیا.com ته چې لاړئ دلته په دې ځای باندې کلیک کړئ نو زه دلته حدودا زما سره یو 1500 تابنیل دي دا به زه په ټلګرام کې تاسو ته پرېږدم بیا تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او د دې څخه ګټه واخلئ خو یو څو دانې به دلته خاص دي هغه بیا ما د یو سپیشل ځای څخه اخیستی دي د مثال په ډول باندې دا ډول ته کولی شئ چې خپل حکس دلته د دې ځای څخه لرې کړئ که څوک په فوټوشاپ پوهېږي بیا دا کې څه چې ایډیټینګ راوړئ او که غواړئ چې یو ډېر ښه اوس راځو یو بل حال ګورو چې یو بل ښه ډیزاین وګورو چې بل څنګه رقم ډیزاینونه دي دلته وزن 1500 ډیزاین دي دا 1500 ډیزاین مکملا نهایتا هغه فوق العاده تبدیلونه دي چې تاسو کولی شئ د دې څخه په صحیح ډول باندې ګټه واخلئ او ځان ته یې ډیزاین کړئ او ځان ته یې جوړ کړئ او خپل په ویډیوګانو باندې استعمال کړئ دا هغه کسان دپاره پرېږدم چې په فوټوشاپ پوهېږي که فوټوشاپ باندې پوه شئ نو تاسو کولی شئ د فوټوپیا.com څخه هم ګټه واخلئ که تاسو په فوټوشاپ نه پوهېږئ بیا فوټوپیا.com څخه تاسو ګټه نشئ اخیستلی درېیمه لاره دا ده چې تاسو کولی شئ چې د پاور پوینټ څخه هم خپل ګټه واخلئ لکه څنګه چې دا زیاتره تبلیلونه چې زه خپل سیاسي چینلو لپاره زه جوړوم هغه د داسې څخه جوړوم په پاور پوینټ کې جوړوم تاسو د پاور پوینټ کې دا کولی شئ چې په موبایل کې هم جوړ کړئ تاسو کولی شئ په کمپیوټر کې هم جوړ کړئ او تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې هم په office.com ته ولاړ شئ او دا جوړ کړئ دا ټول کارونه بیا تاسو په پاور پوینټ کې هم کولی شئ اوس راځم خپل د تبلیلو په هکله باندې چې زیاترو هیوادوالو پوښتنه کړې وه چې دا ډول تبلیلونه سره کوم جوړ کړو دا تبلیلونه چې دي ما د یو کس سره په بنګلادیش کې قرارداد کړی دی هغوی ما ته جوړوي د هر تبلیل په سر باندې زه 15 امریکایي ډالره ورکوم او همدغه دی چې حتی زما ویډیوګانې هغه زما د تبلیل پیسې هم نه جوړي نو تاسو هم کولی شئ که دا زما په رقم تبلیلونه غواړئ دا ډول تبلیلونه چې دي یو څه پیشرفته دی او دا ډول تبلیلونه که بیا تاسو غواړئ بیا راسئ fiverr.com ته راسئ او fiverr.com کې دلته د مستر بیست په نامه باندې سرچ کړئ دا د مستر بیست ډیزاینونه دي مستر بیست ډیزاینونه سرچ کړئ یو ښه نفر چې ستاسو په طبیعت برابر و هغه ځان ته پیدا کړئ او چې پیدا مو کړو بیا تاسو ورسره ووایاست چې یاره په پښتو ژبه په فارسي ژبه په هر ژبې چې ته غواړئ هماغه تاسو ته جوړوي او تاسو کولی شئ چې هغه خپل یوټیوب چینل کې استعمال کړئ لکه څنګه چې دغه شی چې تاسو دلته وینئ دلته هم حین او کټ مټ هماغه ډیزاین یې جوړ کړی دی خو دا کم کس چې ماته یې جوړوي دا یو څه پروفیشنل کس دی او تاسو کولی شئ چې همدغه ډول یو پروفیشنل کس په fiverr.com کې freelancer.com کې پیدا کړئ او همدغه فریلانسر کې تاسو ته دا کارونه کوي آخري خبره دا ده چې زیاتره هیوادوال غواړي دوی وایي چې موږ کله هم داسې جوړوی تبلیلونه جوړوی موږ د خام مواد نشته خام مواد تاسو کولی شئ چې png.com ته راسئ په دلته تاسو په وړیا ډول باندې ټوله خام مواد پیدا کولی شئ د مثال په ډول باندې که تاسو د ډالرو په هکله باندې خبرې کوئ دلته راسئ په PNG ډول باندې تاسو د ډالر هر رقم د پیسو عکسونه تاسو ته درکوي هغه هم په PNG کې د مثال په ډول باندې تاسو راځئ د وچې میوې په هکله باندې خبرې کوئ یو ویډیو د وچې میوې په هکله باندې دلته ډرای فروټ ولیکئ تاسو ته په میلیونونو وچې میوه داسې راکوي PNG فایلونه درکوي دا ډاونلوډ کړئ او خپل په تبلیلو کې استعمال کړئ دا هغه خام مواد چې هر څومره غواړئ د png.com څخه ولاړ شئ دا په وړیا ډول باندې دي زیاتره PNG ویب سایټونه چې دي هغه په پیسو دي چې تاسو یې ډاونلوډوئ هغه په وړیا ډول نه درکوي که تاسو بیا واټر مارک ورکړي هغه واټر مارک بیا تاسو ته ستونزې جوړوي نو دا بهترینه ویب سایټ دی چې که غواړئ چې تاسو هم ځان ته PNG فایلونه جوړ کړئ نو دا یې بهترینه لاره ده چې دغه ویب سایټ څخه ګټه واخلئ او دا ستاسو لپاره د خام موادو بهترینه ځای دی په آخر کې د ډېرو هیوادوالو غوښتنه همدا ده چې د پښتو فونټ کې 3D سره کوم پیدا کړو نو تاسو بیا که غواړئ چې
په پښتو ژبه باندې 3D فونټونه پیدا کړئ. هغه بیا تاسو کولی شئ چې دلته راسئ text.studio.com ته راسئ. دلته تاسو ځان ته هر متن چې غواړئ ولیکئ، هغه مو چې کله هم ولیکلو دلته ورباندې کلیک کوئ. دا چې بیا کلیک کوئ بیا ځي ایډیټ برخې ته. ایډیټ برخې ته هغه خپل ټول متن ولیکئ. بیا تاسو کولی شئ چې هغه ځان ته جوړ کړئ چې څه رقم تاسو طبیعت و هغه کې سایزونه تبدیلولی شئ، غټ لوی کولی شئ. چې کله مو دا متن خپل ولیکلو بیا راځئ دلته پر پی ان جي باندې کلیک کوئ. پی ان جي باندې کلیک کوئ، دا اتومات تاسو ته ډاونلوډیږي. دا ډاونلوډ شو بیا تاسو کولی شئ دا خپل په تابنل کې استعمال کړئ. اوس د مثال په ډول باندې چې زه دا خلاص کوم، دا دلته اور په 3D ډول باندې تاسو ته ښیي. او که بیا وغواړئ چې مکمله 3D داسې شي پی ان جي چې هیڅ بیک ګراوند ونه لري، په دې پی ان جي باندې کلیک کوئ. دا تاسو ته بغیر له بیک ګراوند تاسو ډاونلوډوي. اوس دا وګوره بغیر له بیک ګراوند. نو بیا تاسو کولی شئ دغه 3D هم خپل په تابنیلو کې استعمال کړئ. دا ټول موارد په وړیا ډول باندې دي. تاسو کولی شئ چې همدغه په وړیا ډول باندې استعمال کړئ. او که بیا لکه زما غوندې هغه کوم پروفیشنل تابنیلونه چې دي، که دا ډول تابنیلونه غواړئ، دا ډول تابنیلونه بیا تاسو کولی شئ په fiverr.com کې یو freelancer.com کې کولی شئ یو کس پیدا کړئ چې دا ډول ډیزاینونه تاسو ته وکړي. او په آخر کې یو خبره زما د یاد وړاندې شي چې ستاسو دپاره چې کله هم غواړئ چې تابنیلونه جوړ کړئ، دا ډول عکسونه تاسو باید ونیسئ چې حواله کې لاسونه داسې نیسئ، بیا داسې نیسئ، دا داسې نیسئ. دا نه ستاسو دپاره ډېر لازمه دي. د یو ویډیو ته ودرېږئ، خپل لاسونه داسې یو داسې هر رقم هغه نږدې 100 حرکات دي هغه د تابنیل لپاره هغه په ګوګل کې ولټوئ. هغه 100 حرکات چې مو پیدا کړه په هغه ډول باندې ټول خپل عکسونه جوړ کړئ. دا بیا هغه ویډیو په عکسو باندې بدل کړئ. دا ټول عکسونه بیا ځینې جوړیږي. بیا تاسو کولی شئ چې هماغه خپل په ویډیوګانو کې استعمال کړئ. د مثال په ډول باندې زه تاسو ته یو څه راوړم. دا همدا ډول عکسونه تاسو کولی شئ. بیا وروسته دا عکسونه تاسو کولی شئ چې خپل په تابنیلو کې استعمال کړئ. دغه مشوره هیڅوک تاسو ته نه درکوي، خو کلیوال دا مشوره تاسو ته درکړه. او دا رقم عکسونه تاسو باید ځان ته ونیسئ تر څو یو ښه تابنیلونه ځان ته جوړ کړئ. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو